بس خلاص مې کوم. مهرباني وکړه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ما خو تاسو خبرې واورېدې، ډېرې ښایسته خبرې مو وکړې، خو یو شی تاسو هم افغانان یې، پښتانه یې، د افغانستان یې، مونږ هم پښتانه یو، د افغانستان یو. ښه مونږ خپله ایډیالوژي لرو، هغه د مارکسیزم لینیزم دی او تاسو یې خپله لرئ. مونږ د تاسې ایډیالوژي په خلاف کوم رفتار نه دی کړی. مونږ به خپله ایډیالوژي تاسې ټول مونږ خپل ایډیالوژي په کمونستانو، په سیکولرانو په زور منو. دا د مونږ هیواد د حق مو ده، لیکن تاسو نه پرېږدو. دا هغه وخت نه ده چې نه مو پرېږدو، منه اجازه نه درکوو. سرونه مو غوڅوو، همغه جي کېږدو چې کوم ماته ویلي چې ته به دا خبر نه کوې، همغه جي کېږدو. نو ته څه فکر کوې چې مونږ یې نشو غوڅولی تاسو سرونه؟ ډېر هم در باندې غوڅ کړل، کلي دښتې مو در باندې ډکې کړې، هغه مو در باندې ډکې کړې. ورشه هلته وګوره که هغه وګوره که. مبین صاحب ته ودرې، زه د ورور ته یو خبره لرم، د ورور ته یو خبره لرم، د زړه سره یو خبره درته وکړم. د زور چې هر کله خبره د زور کېږي، ګوره ښه د جنګ د حق او د باطل جنګ ده. که ته په حق کې اوسې، دا اطمینان ولره ته ما سر غوڅولی شي، او که زه په حق کې وم بیا د سر غوڅوم. په دې چې دلته خبره د حق خبره ده، دلته خبره د زور ازمایښت هم 2 لاسه لري، زه هم لرم، لیکن زور هغه څوک کېږي چې هغه سره ګوره اصحاب بدر واقعه خو درته یاده ده. ډېر کله الله تعالی داسې کړي دي چې ډېر کم خلک په ډېر زیاتې ګروه باندې غالب شي، او هغه د الله تعالی په حکمت سره. دلته خبره د عزت او د ناموس په ساتلو باندې، دلته د یو شخص په شا باندې درېدل نه دي. دلته د قانون دفاع چې کېږي، صرف د هغه قانون دفاع کېږي چې هغه قانون اسلامي. لکه ته د ایډیالوژي خبرې کوي، د ما ایډیالوژي اسلامي نه لري که ماته الله سهیل. دوی په دلایلو نه پوهېږي، دوی په دلایلو نه. دا خبره زه دوی ته پیغور ورکوم. ګوره که خلقانو همت درلودی، که غیرت درلودی، مجاهدین د دوی دښمنان دي، ولې لورګانې په تحفه کې ورکړې؟ مهرباني وکړه خلقي، ولې؟ پرون مو زموږ د ټول کار شریک دي، فرق نشته دی. دا نن چېرته تښتېدلی وای؟ نه دا نن چېرته تښتېدلی وای؟ جنرال صاحب زموږ ایډیالوژي کې هر څه شریک دي. ځمکه، ښځه، لور، هر څه سره خوښ یا موږ شریک دي. هغه موږ دا ایډیالوژي ده، زموږ رهنما او اساسنامه ده. ته څه خبرې کوې ما ته اوس شروع کړې؟ نو خلقي او کمونیزم سره شریک دي. تاسو خو د مجاهد غېږې ته خطا کړه. بس چې مجاهد راغی هلته زره یې کولی چې لور دې راکړه، ور مې کړه، زره یې وکړې، زره یې وکړې، تا واخیستلې چې وژنه مې مه دغه واخله. نه غلی هغه راغلي دي، زره یې کولی چې ور یې کړو هغه ته، ځکه بېچارهګانو چې نه لرل. مونږ خو بیا سم صحیح په خلکو، تعلیم یافته خلکو، باسواده خلکو، په ډیموکراسۍ، په هر شي پوهېدونکي خلک نه. دا د لیلن بچای ته پوي جنرال صاحب دا زه خپل د وطن ژوند ملګرو ته مبین صاحب زه یو خبره یو اعلان کوم د خپل وطن ملګرو او د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند غړي ته اعلان کوم چې راشي د لایف ته ما سره لږ دفاع مې وکړي، د خلکو ته مې ګوښه نه پرېږدي. هغه راتلای نه شي، هغه نن تښتېدلی دی، بیا ډز واورېد، هغه داسې تښتېدلی. ورور ته داسې یو خبره وکړه چې هغه خبره د الله تعالی په دین سره برابر ای، ټوله دنیا د دفاع کوي، ضرورت کسانو ته نشته چې کسان راوغواړي. ورور دی چې مسلمان نه په مرمۍ په دې سر ووله. مسلمان مطلب دا چې الله نه منکري. خلک غوښتنې ته ضرورت نشته، ته الله تعالی راوغواړه، ټوله دنیا تا سره کېږي، لیکن خبره د حق وکړه. ورور شاهین صاحب اوس راغی، شاهین صاحب ته لږ وخت ورکړو، دغه د یو ملاتړی خو د راغی ایکسپایر عسکر خلقي وروره عسکر هم در سره برابر شو. اوس نو 2 شولې. تاسو اول دغه راته ووایه چې تاسو دغه نه کوله ولې نن منځله دغه ورځ د خپل مشر یا تیلا مشر یا کمونیزم مشر یا د روسانو ګوډاګی دو ورځ ولې نن منځله چې د شل کاله بعد تاسو یو دم راووتې ډنډوري هم شروع کړي، الالای د تاسو قهرمان شو چناسه شرابي، او آخر هم نن ولې راونه وتله حداقل یو 2 شهر دا خو داسې خبره ده که د 20 کاله موږ د دغې لپاره مبارزه کړې وه چې داسې یو ورځ به راځي چې موږ به بېرته میدان ته راځو. همدغه لالای
خپکیږم ما سره په اصلي خبرې کوي ښا دغه تاسو مجاهد وکني عکسونه درولېږم ګوره دغه مونږ جسم پر ځان ته مونږ دومره هوښیار خلک یو مونږ تیوري مونږ مطالعه دومره تاثیر لري استاغه تاسو ایوبي چې شل کال ته پاغه کنا کوټه کنا ستاسو ته دغه بلا په خول مونږ ته د ګونه په خول ځان مجاهد بنن مونږ جسم کړه دي ایغه ډیر مونږ تاسو خلک مونږ جسم کړی دي حتی په حدیث په آیات په چش پویږي نه پیګم څه قریان دي څه بلادي څه اره بلاده مونږ جسم کړی دي مونږ سره دي تاسو دا فرق نه کوي دا مونږ جسم کړی او دا نن د مونږ ورځ وا مونږ بیا سبانه بل ورځ بیا راوځو بیا راوځو ترڅو پر مونږ خپل ایډیولوژي مخکې بوزو یقینا ته پښتنه وکړه د لارینه دی ایوب وینه د ته پښتنه وکړه چې والي دا مجاهدین مونږ جسم کړی دي مونږ نور ډیر جسم کړی دي ډیر نور جسم کړی سیف مو جسم کړی دی سیف پروفیسور سیف شیخ الحدیث هغه مونږ جسم کړی دی هر قسم چې مونږ ورته وایو هغه زمونږ فتوا ورکوي څه قسم چې مونږ ورته وایو خو تاسو مجاهد وکړه وایي هغه خلک جذب کړي دي چې هغه راټل شوي دي د ولس نه اوس دغه لولی چې په خپله باندې نه تنظیم لري نه رهبر لري هغه واضح خبر ده چې حیوان پیدا کوي د هغو عکس په لاس کې نیسي ایوبي خو یو شخصیت و چې هغه ریښه درته نه پوهېږي چې څه وکړي یوه ورځ زنځیرونه په ځوان کې وشي دولت بد وایي بله ورځ ډاکټر نجیب عکس ونیسي تاسو داسې سم نفر نشه دی چې حداقل رامخ دی کې د پرون ورځې پورې ډنډورې وي چیغې وي او نن یو نفر نه راوتلی اوس تاسو خو چې سر د یو وطن یو کفن حداقل یو نفر هم راوتلی چې د خلکو لیدل چې دی کفن یې ځان ته وکړی دی په وطن باندې سر ورکړه او کفن یو وطن یې وکړه د معامله یې مونږ هر وخت داسې کار کوو چې اسلامیز وي مونږ نه غواړو چې په کابل کې ګډوډۍ راجوړې کړو که نه مګر زه د عسکر سره پوښتنه وکړه عسکر ورورم وطنجار مقطع کوه وطنجار سمه یو کس کېږي هیله مده د عسکر ورور نه مبین صاحب که پوښتنه وکړي ته د تقریبا خلقیان او دموکراتان د دواړه یو هغه دي ایډیولوژي ده یو رقم خلک دي یوه مفکوره ده صرف څوک د امریکا په طرف دي څوک د روس او چې راټولې کې مغیبه شوروا ده جنرال صاحب محترمه دغه د شهید کلمه په کمونیزم کې ځای لري د ملګري پوښتنه وکړي فقط اصولي پوښتنه ته وکړي د کمونیزم په مفکوره کې یا په ایډیالوژي کې د په اصطلاح باندې د شهید کلمه ځای لري کینه القي خلق توای او نه ګوره نه لري مونږ په دې باندې نه لري خو مونږ خدای د پښتو د کلچر په اساس استعمال صحیح شو نو چې د کمونیزم په مفکوره ایډیالوژي کې د شهید کلمه ځای نه لري ولې د نجو د پاره کاروي تاسو خو په لین باندې باور لرئ د پښتنو د پاره چې د خلک لو کلاله یا یوبي د خلک پوښي کنه د نور سیف پوښي د خلک لپاره یعنی د خلکو د تیرستلو په خاطر باندې بالکل سیاست په خپل تیرستل د قدرت ځان رسول دي صحیح جنرال صاحب دا خلک ګوري دا خلک دومره بیا اساس دي او بے مسیره خلک دي چې د خپل مړو د پاره په کمونیزم کې اصطلاح نه لري له اسلام نه اصطلاح را پټه کړي دا خلک دومره بے مسیره دي او بے مذهب دي او بے استدلال خلک دي چې له اسلام نه کلمه را پټه کړي هغه کلمه چې دوی عقیدتاً په دوزخ او په جنت باور هم نه لري ګوري د کمونیزم عقیده تاسو د نه پوښتنه وکړي د په خپلم کچرته سترګې پټې نه کې درته به وایي دوی په جنت او په دوزخ باندې باور نه لري دوی په شهید باندې باور نه لري بیخي دا کلمه په کمونیزم کې شته نه دایره اسلام نه را پټه کړي خپل مړو ته هغه مړو ته کاری چې دوی په ژوندینه له شهید او له جنت او دوزخ نفرت لري